الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو دا وخت زه موجود یم دارالعلوم افضلیه کې او ما سره مفتی عتیق الرحمن صاحب ولاړ دی خو دوی څه تیارې کوي چېرته روان دي دوی نه دا تپوس کوو چې دوی چېرته یي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. مفتی صاحب تاسو تیارې کوئ چېرته روان یي نو زموږ د کتونکو ته ووایئ چې تاسو چېرته روان یي چې هغوی هم خبر شي او بیا انتظار کوي. الحمدلله د الله کرم او د الله فضل چې نن زموږ 29 رمضان مبارک دی او دا روایات دي زموږ د مشرانو نه او زموږ د اباو د اجدادو نه چې دا یو خدمت موقع هغوی موږ ته راکړې ده او د کې پی کې څونه مشایخ دي څونه اهل سنت والجماعت دي څونه عوام الناس دی په موږ باندې اعتماد د دې خبرې کړې دي چې د دې ځای نه موږ په 29 رمضان مبارک باندې همیشه داسې د ساران میرې شګې طرف ته وځو او یوازې هلته موږ نه کینو داسې زموږ په سوونو باندې په مختلفو علاقو باندې زموږ کسان ناست دي او هغوی په دې شپه باندې میاشت ګوري نو که چېرې میاشت په نظر باندې راشي نو بیا زموږ مفتیان مشایخ علما په هغې باندې فیصله کوي هغه ګواهان بیا ګوري بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو هغوی د عید یا د روجې چې کوم دی نو هغه اعلان کوي نو دا روایت زموږ د تقریبا د 80 دهۍ نه را روان دي زموږ د مشرانو دغه خدمت اوس الحمدلله دا خدمت تر اوسه پورې موږ کوو د الله رب العزت د رضا لپاره نو اوس موږ روان یو په ډېر کسان نو موږ هلته کې شګې ته وځو هلته کې لږه فضا صفا وي ښکلې فضا وي نو هلته کې بیا موږ میاشت ګورو نو که میاشت څوک وویني نو بیا د هغې ګواهانو جانچ پړتال کېږي او د ګواهانو جانچ پړتال نه بعد چې کوم دی نو هغه بیا موږ مرکزي کمیټې ته ورکوو خو چونکې هغې نن نه دي ناست او د هغې نن 28 روژه ده نو شرعي طور باندې په 29 روژې باندې موږ ته د میاشت کتو حکم دی نو په هغې وجې موږ نن د میاشت کتو دپاره روان یو الله رب العزت جل وعلا هغه فیصله وکړي چې کوم کې د ټول امت خیر وي انشاءالله. امین امین. قدرمنو کتونکو د هغه هلته نه چې بیا موږ واپس یو که انشاءالله دلته به اجلاس وي او چې کوم شهادتونه راځي نو هغه به هم موږ تاسو ته ښایو تاسو چېرته هم ځئ موږ سره اوسئ. تل وي الله پامان.